په صاف او تیاره اسمان کې انسان تر 6,000 پورې ستوري لیدلی شي او د اسمان د ستورو ځلا ته په کتو سره انسان د کائناتو د جوړښت په ژورو فکرونو کې غورځېږي. او د ستورو نڅا په دې کائناتو کې د نامعلومه طرف پر لور په خپله خاموشه روښنایي کې له ځان سره ډېر رازونه او افسانې لري. زموږ په دې پراخه اسمان کې زموږ شمسي نظام ته نږدې بل گاوند شمسي نظام چې د شوخې رڼا په لرلو سره زموږ سوچ او فکر خپل ځان ته اړوي. الفا سینټوری. دنوموړی نظام د 3 لمرونو لرونکی ده چې 4.8 نوري کلونه زموږ د شمسي نظام څخه لرې واقع دی او تر ټولو نږدې شمسي نظام زموږ شمسي نظام ته دی چې الفا سینټوری A او الفا سینټوری B دا 2 لمرونه له یو بل څخه مدار وهي. د پراکسیما سینټوری په نامه باندې بل لمر چې د 2 سرو ګردجنو حلقو په واسطه احاطه ده د لموړو 2 لمرونو څخه مدار وهي او په 2014 کې د نوموړي لمر په هابیټیبل زون کې د پراکسیما سینټوری B په نامه باندې سیاره کشف شوله چې د مایع اوبو لرونکې ده او خپل مدار د نوموړي لمر څخه په 11.2 ځمکنیو ورځو کې پوره کوي. که چیرې هم انسان په نوموړې سیاره باندې قدم کېښوده نو د 3 لمر ختو او د 3 لمر غورځېدو شاهد به وي او په تیاره اسمان کې زموږ خپل شمسي نظام لیدونکی به وي. ساینسپوهان غواړي چې د لایټ سیلز په نامه آلې چې د لیزري شعاع په واسطه به برق ورکول کېږي غواړي نوموړي شمسي نظام ته ولیږي چې په راتلونکي 100 کلونو کې به ورسېږي. نو له کومې ورځې نه که چیرې انسان په نوموړې سیاره باندې قدم کېښود نو د آسماني مخلوقاتو په جمع کې به راشي.